د واده کولو څخه مخکې مشورې. مخکې له دې چې په اصلي موضوع خبرې وکړم، دا ویل غواړم چې واده کول لپاره اقدام یو سخت کار دی او ډېر لوی جرأت غواړي، ځکه د دوه انسانانو ژوند سره یو شي. دا چې کوم ټکي باید په پام کې ونیسو، مختلفې وینا په دې زمینه کې شتون لري. د اسلام له نظره د واده کول لپاره باید د جانبینو رضایت په پام کې ونیول شي او دواړه باید عاقل او بالغ وي، او داسې نور مسایل شتون لري چې ډېرې باریکي لري، ځکه باور کول په مقابل لوري سخت کار دی. خو اوس وخت کې دا سلسله یو څه خاص تغییر کړی دی. هغه دا چې هلک او نجلۍ د مجازي دنیا له لارې مینه پیل کړي او بیا دا مینه ژر په واده مبدله شي چې وروسته د دوی ژوند له مشکلات سره مخامخ شي. نو راځئ په دې پوه شو چې د واده څخه مخکې کومې مشورې دواړې لوري ته اړین دي. د دې موضوع د پوهېدلو سره د روحي یوټیوب چینل سره اوسئ. له واده وړاندې مشوره په افغان ټولنه کې ډېر دود نه دی، ځکه ډېر خلک نالوستي او پر دې اړوند لا فکر هم نه کوي. خو له واده وړاندې مشوره اخیستل ډېر اړین کار دی، ځکه ټول انسانان یو شان نه دي. د انسانانو شخصیتونه بیلابیل او له یو بل سره توپیر لري. هغه کسان چې یو بل سره واده کوي باید ځانګړنې یو بل سره جوړ وي. دا خبره سمه ده چې دوه داسې انسانان نشو موندلی چې له هر اړخه یو شان وي. خو لږ تر لږه کولی شو دوه داسې کسان ومومو چې ځانګړي هغومره یو بل ته سره ورته وي چې په راتلونکي کې د ستونزې لامل نشي، او دواړه لوري وکولی شي د یو بل ځانګړتیاوې وزغمي، او په خوا کې یې نور لاملونه لکه سن، بلوغ، همغږۍ، کورنۍ، مینه او روغتیا هم شته چې باید جدي ونیول شي. تر واده وړاندې مشوره اخیستل له واده وروسته د ګڼ شمېر ستونزې مخنیوی کوي. لومړی دا چې د کورنۍ مشورې متخصصان د روغ واده پر معیارونو له نورو ښه پوهیږي، چې په دې سره د انحرافي ودونو کچه کمیږي. د بیلګې په توګه د یو چا د مال او شتمنۍ لپاره هغه سره واده کول یو ناسمه اړیکه ده چې د شتمنۍ له تمامېدو وروسته اړیکه هم سره ختمیږي. د ساینسپوهانو یا هم د روانشناسانو له مخې دواړه لوري د واده په اصلي معنا پوهول ډېر سخت کار دی. دوی وایي ډېر کسان واده کول ناسم تعبیروي، ښځې ته د متاع او ماشین په سترګه ګوري او هماغسې چلند هم ورسره کوي. روانشناسي هڅه کوي چې نجلۍ او هلک د ژوند پر اصلي معنا وپوهوي او په راتلونکي کې له ژوند خوند واخلي. درېیمه مسله دا ده چې ارواپوهان یا هم روانشناسان له واده کوونکي سره ځانګړي مرکې باید ولري تر څو د دوی په اصلي موخه پوه شي. یو بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په ټولو کې افغانان اول خو مشوره نه اخلي، او بیا هم که دغه کار ته راضي سي نو تر ټولو بده خبره دا ده چې دوی رښتیا نه وایي او په دروغو سره مشورې اخلي. له واده څخه مخکې مشورې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دا مسله تر ډېره د مقابل لوري له درک، پوهې، ذهن، کلتور، شخصیت، سواد سره تړاو لري. متمدن او پوه خلک ژر وروستۍ پریکړې ته رسېږي، ځکه دوی په دې پوهېږي چې باید کومه پریکړه وکړي. له واده څخه مخکې مشورې کې باید دواړه لوري په مشوره کې ګډون وکړي، ځکه چې که دواړه لوري په مشوره کې شتون ولري یوه پریکړې ته رسېدلی شي.